سلامونه او نیکی هیله کوم د تاسو ټول راته جوړ او دا فجامه هم تمسي غواړم چې یو مهم ټکی ته اشاره ولرم هغه ټکی چې د ټول فرض جوړیږي او په کار هم دا چې د په دې برخه کې د خلکو صحیح پوهاوی وشي چې دا زمونږ ټولنه د بدبختۍ ونه خلاص شي او دا زما خبره نه بلکې دا د ډاکټرانو سپارښتنې دي چې تاسو ته کوم چې زمونږ استاد لپاره پکار دي چې خزه چې کله اولاد تکو موږ باید داسې ځای انتخاب کړو چې هغه دیندار اوسي او د دیندار نه علاوه صحتمن اوسي یو صحتمن مور او دیندار مور دا ښه اولادونه روزل شي ښه اولادونه د صحت د نگاه نه کوسي او که د ادب د نگاه نه اوسي او که د اخلاق د نگاه نه اوسي دا ټولنه ته ور انتقالي او دا ټولنه به پرمختللي اوسي که چیرته تاسو خپل د ټولو کوي د دې احتمال زیات دی چې کوم مشکل ته ولري کې دې شغه دي د ټولو کې هم اوسي نو باندې حساب باندې ډاکټران دا سپارښتنه کوي چې هوټه پلاس کلاسي کې خپل ته چاته کبل یو دیندار جلی پیدا کیږي چې ته سره واده وکړي صحتمن اوسي نو دا غوړه اما دا بده خبره نه ده اسلام ناروا کړی ده صرف د صحت بازي د نسلونه چې یو مرض ځان کې لري نو دا هغه احتمال ډیر زیات دی چې د ټول سره واده وکړي یعنی شغه تاسو په اولادونو کې راشي نو د دې لپاره ډاکټران دا وایي چې د دې چانس شته چې اولاد کې راشي دا یو خبره و دویمه خبره دا ده مخکې چې تاسو اولاد راوړئ یا اولاد ته پلان لرئ نو تاسو باید اولاد راوړل نه مخکې دا پلان ولرئ چې خزمای نشي چې کوم نیمګړتیا وبخنه لري کوم خونی باندې لري یا مثلا ډي وټامین به کم نه وسی دی باندې ډاکټران خو پیږي باید دا چیک شي کوم نیمګړتیا به ولري کوم خونی ولري ډي وټامین یا مثلا سینور دا غي د لپاره دواګان شته چې تاسو ډاکټرانو ته مراجعه وکړئ نو به هغه په دې پیږي تاسو ته پوره معلومات په دغه برخه کې درکول شي نو دغه مو چې وخت لو بیا د دې نه بعد اولاد دنیا ته راځي نو تاسو به صحتمند اولاد لرئ دغه صحتمند اولاد دا په ټولنه باندې اثر ورزوي مثبت اثر ټولنه خسته کوي او دا شخص په ټولنه باندې تاواني کینه ورس چې کوم اولادونه زمونږ دي په ټولنه باندې تاوان دي دا د دې لپاره چې موږ خپل اولادونو ته هغه رقم فکر نه کوو چې لازم دي که په دیني اړخ کې وګورئ نم دې کړی او که په دنیوي اړخ کې او کتابي اړخ هم وګورئ نم دې ورته کړی نو هم دغه حساب دې کوم په دغه برخه کې فکر وکړو سوچ وکړو نو موږ یو داسې ټولنه ولرو چې هغه په خپل لاړ او هغه به چاته محتاجیږي نه او هغه به د نړۍ سره سیال کیږي یو مریض کس په ټولنه تاوان دي په پلان مور تاوان دي هغه څه چې موږ د پرمختګ څخه نه کړی او تر دې دغه په 15 لسیږي چې په بدبختۍ کې مسیر ورغړو او د صفر مدغه د سطح ده نړۍ کوم ځای ته ورسېدل یو پیړۍ یا دوه پیړۍ موږ د خلکو نشاط رواني نو د دې لپاره چې ته د نړۍ سره سیال شې نو ته باید صحتمند اوسې ستا اولاد باید صحتمند اوسې د صحت والا هم دنیا خسته کولای شي هم آخرت نو د دې لپاره ډیره زیاته مهمه ده ډاکټران ډیر زیات شکایت او فریاد او په دغه برخه کې ډیر زیات مقصد خفدي چې زمونږ افغانان ماشومان چې کله دنیا ته راوړي د ډیرو تکلیفونو سره راځي ډیر نیمګړتیا وي د چا زړه کې سوري د چا خپې کار نه کوي د چا ذهن کار نه کوي د چا څنګه حتی میندې په ملاداري کې داسې ګولۍ خوري چې هغه د ماشوم لپاره ضرر په دغه برخه کې پوهاوی پکار دی او که چیرته موږ ښه صحتمند ماشومان ولرو نو طبیعي خبره ده چې هغه دنیا هم ښایسته کولی شي آخرت هم او افغانستان به ګلې ګلزاري ما ته راکړئ اجازت پر هم وسپارم ما سره خپلو نیکو دعاو کې یاد ساتئ او دا خبرې ډېرې زبردست او ډېرې مهمې دي او د هر یو انسان فرض جوړېږي